آزاد میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. متقي وایي افغانستان کې د ګواښونو زیاتېدل او د تخریبي ډلو منسجم کېدل حقیقت نه لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو عمومي منشي وروستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو زیاتېدل او د تخریبي ډلو منسجم کېدل حقیقت نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سختدریځو ډلو د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې اوس مهال له دغه هېواد څخه بهر د دغه ډلو فعالیتونه د زیاتېدو په حال کې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د فبرورۍ پر 23مه چې د کب له 4مې نیټې سره برابره ده ویلي چې مولوي امیر خان متقي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي دیبورا لاین سره د سه شنبې په ورځ په کتنه کې دا ډول څرګندونې پاروونکي دي. افغانان دغه ډول څرګندونې تشویش اچوونکي، پاروونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه ورته کمپاین بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه راز ښاغلي متقي میرمن لاینز ته ویلي چې حکومت یې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي. د مخه د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار کمیټې په یو راپور کې ویلي و چې داسې کومه نښه نشته چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو د رسېدو وروسته د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو د محدودولو په برخه کې د طالبانو د ډلې اقدامات وښیي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار د کمیټې په راپور کې دا هم ویل شوي وو چې واک ته د طالبانو د رسېدلو وروسته د پخوا په پرتله د سختدریځو ډلو فعالیتونه زیات شوي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.